په دې هیله چې ټول روغ وئ، غرمه مو په خیر. تېره ورځ مو په فیسبوک کار کول او د هغې څخه د پیسو ګټل وویل، همدارنګه په انسټاګرام کې چې کوم شرطونه لري او څرنګه هلته باید مؤثر او ښه فعالیت ولرو. دا مو وویل چې 10,000 فالوورز باید تاسو ولرئ، 15 ویډیوګان لږ تر لږه باید تاسو په فیسبوک کې ولرئ او همدارنګه تاسو باید 600,000 دقیقې واچ ټایم، یعنې ویډیوګان مو باید لیدل شوي په تېرو 2 میاشتو کې. په هغه وخت تاسو دغه شرایط پوره کولی شئ. بیا مو عواید هم چې دي 18.15 په افسر ډول په هر 1000 لیدونکو باندې دي. په انسټاګرام کې مې هم درته ویل چې تاسو فعالیت چېرته ترسره کوئ، همدارنګه په فیسبوک کې سټوریګانو ته، پوسټونو ته باید ډېره پاملرنه وکړئ تر څو په منظم شکل سره وي او د پوسټونو څخه سټوریګانې ډېرې وي. یوه مفکوره باید انتخاب کړئ، داسې یوه مفکوره چې په هغه وخت تاسو مدیریت ولرئ، داسې یوه مفکوره چې په هغه کې تاسو وکولی شئ عواید پیدا کړلی شئ. او همدارنګه هغه پاڼې، هغه کسان چې په افغانستان کې وو په فیسبوک کې پاڼې جوړې کړې، په انسټاګرام کې هغه مې هم تاسو ته معرفي کړل چې دغه کسان دومره عواید لري، په دغه شکل سره فعالیت ترسره کوي. صحیح ده؟ نن بیا د هغې څخه وروسته مې تاسو ته ویبسایټ وویل چې که چېرې تاسو وغواړئ ویبسایټ د ځان لپاره جوړ کړئ، په ویبسایټ کې باید تاسو خپله یوه اندازه مصرف وکړئ. اما ښېګڼه یې دا ده چې تاسو خپل ملکیت ته هر ډول فعالیت چې تاسو هلته ترسره کوئ تر کوم قانون لاندې نه یاست. یعنې په یوټیوب کې، په فیسبوک کې، په انسټاګرام کې یا په نورو شبکو کې چې ته فعالیت ترسره کوئ، هغوی تاسو ته ځای درکوي، تاسو محتوا هغوی هاست کوي، یعنې هغه عکسونه دي چې کوم دي، هغه مقالې دي چې کومې دي، هغه لیکنې دي چې کومې دي، هغوی ځای ورکړی دی. صحیح ده؟ ویډیوګانو ته مو. اما په ویبسایټ کې به ته خپله ځای یا خپل فضا ورکولی شې. ویبسایټ چې دی یوه اندازه مصرف تاسو څخه لري، داسې نه دی لکه انسټاګرام او فیسبوک او یوټیوب چې هر وخت چې وغواړئ چینل جوړ کړئ، پاڼه جوړ کړئ په اسانه بڼه، ځکه هغه خو یو قالب تاسو لپاره جوړ کړی دی. دلته به ته خپله د قالب جوړوې، خپله به نوم ورته ټاکې، خپله به خاص ورته اخلئ او زحمت یې اندازه ډېر دی. لومړی ما تاسو ته وویل چې څرنګه باید تاسو نوم ورته وټاکئ. په نامه کې مې تاسو دا وویل چې تاسو کولی شئ داسې نوم وټاکئ چې هغه لنډ وي، هغه اسانه وي، هغه جذاب وي، هغه یې خلکو په ذهنونو کې په اسانه توګه څنګه شي پاتې شي. پس دا ډومین شو نوم یې، د هغې ته تاسو پسوند ورکوئ. کوم ډول پسوند باید ورکړئ؟ که چېرته تاسو یوه شبکه وئ، ډاټ نېټ کولی شئ ورکړئ. که چېرته تاسو یوه انجو وئ، یوه مؤسسه وئ، یو سازمان وئ، یوه اداره وئ، کولی شئ ډاټ او ار جي ورکړئ. که چېرې تجارتي فعالیت کوئ، ډاټ کام کولی شئ ورکړئ، کمرشل معنی ورکوي. او که په افغانستان کې ثبتوئ ډاټ ایف کولی شئ ورکړئ. داسې معنی نه لري چې ډاټ ایف د کوه ټول تجارتي فعالیت نشي کولی. نه، جابز ډاټ ایف ویبسایټ خو تاسو لیدلی، هغه تجارتي فعالیت کوه. یو اعلان د وظیفو په څو نشروي، پیسې تاسو نه غواړئ، حتی اعلانونه هم پکې نشریږي، اما ډاټ ایف دی. په دغه خاطر چې هغه ډاټ کام بل چا میبرلی دی، دا ایف ثبت کړی دی. صحیح شوه؟ نور تخنیکي لحاظه هېڅ فرق نه لري چې تاسو ایف ثبتوئ، ډاټ کام ثبتوئ، ډاټ نېټ ثبتوئ. فقط فرق په دې کې دی چې هغه پسوند د تاسو لپاره دا معنی لري چې دا یعنې په کومه برخه کې فعالیت ترسره کوي. صحیح شوه؟ نور تخنیکي ستونزه نشته دلته. که ډاټ کام وګورئ، تاسو په ګراف کې وینئ چې 8.8 سلنه ویبسایټونه چې کوم په نړۍ کې جوړ شوي دي هغه ډاټ کام دی. دا څه معنی لري؟ یعنې ډاټ کام ښه دی چې تاسو یې سرچ کړئ، ځکه د هر څوک چې کله ویبسایټ لیکي په کروم کې، په بل پلټونکي ماشین کې، په ګوګل کې، هغوی ډاټ کام اتومات خپله ورسره اضافه کوي، ځکه ډاټ کام ډېر دي. 9.4 سلنه ویبسایټونه په نړۍ کې ډاټ کام دي. د هغې څخه وروسته ډاټ نېټ ډېر دي. ډاټ آر یو یعنې په روسیه کې چې ډېر ثبت شوي دي، روسیې پسوند لري. ډاټ او ار جي بیا دي، همدارنګه جي پي جاپان، ډاټ کو ډاټ یو کې بریتانیا کې ثبت آیار دري ژبه چې کوم په ایران کې آیار یعنې ایراني ویبسایټونه چې کوم دي هغه د آیار پسوند لري، وروستاړی لري. نو دا هېڅ تخنیکي لحاظه فرق نه لري، فقط دا معنی لري چې د آیار چې دي په ایران کې ثبت شوي دي. هغلته هم دوی تجارتي فعالیت ترسره کوي، هر ډول فعالیت ترسره کوي، خو دا معنی لري چې د هغه په هغوی هېواد کې راجستر شوی دي، ثبت شوی. صحیح شوه؟ یعنې تاسو که ډاټ کام ثبت کړئ هغه غوره دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې ډېر دی. ښه، دا څرنګه زه اوس ثبت نوم خو مې وټاکلو او تصمیم مې ونیولی چې ویبسایټ جوړ کړم. زه اوس د نوم څرنګه ثبت کړم، چېرته یې ثبت کړم، څرنګه چېرته فضا ورته وکړم، هاست ورته وکړم. تاسو کولی شئ دا که چېرته په انټرنټ کې لاسرسی لرئ، په آنلاین بڼه چا ته پیسې ورکولی شئ. په انټرنټ کې ویبسایټونه دي، په ګوګل کې تاسو کولی شئ سرچ کړئ چې
هاستینگ کمپنی یا دومین رجستریشن کمپنی دا تاسو کولای شئ ولیکئ او هلته ډېر شرکتونه ډېر ویبسایټونه درته راسي چې تاسو ته دغه خدمات وړاندې کوي. مثلا ipage.com دلته چې تاسو ورشئ د هاستینګ خدمتونه هم درته وړاندې کوي، نوم درته کولای شئ ثبت کړئ. bluehost.com namecheap.com دغه ویبسایټونو ته ډېر د ما فقط نمونې درته ولیکلې، یعنې زرګونو په سلګونو دي. تاسو کولی شئ ورشئ او د ځان لپاره یو نوم او همدارنګه هاست واخلئ. نومونه هر کمپنۍ فرق لري، په اساس ډول تاسو په څومره پیسې اخلي. د یوه کال چېرته .com وي په اساس ډول $10 تاسو نه اخلي. که چېرته دا نور وي مثلا ځکه .com ډېر خلک وایي، که نور وي مثلا .net وي .org دا داسې کمیږي $8 $8.8 $9 په دې شکل سره هر کمپنۍ خپل نرخ ځان لپاره لري. تاسو لپاره ډومین څنګه کوي تاسو په نوم ثبتوي، تاسو ملکیت شخصي هغه نوم څومره وخت لپاره د یوه کال لپاره کوي، 15 کال لپاره کړو 15 کال هغه تا شو. که چېرته د ایپ ورته انتخاب کړلو مثلا .com چې نیولی و لکه ما نوم چې د حبیبي.com تخلص مې د یو عرب نیولی، زه اوس دلته ایپ کوم به دلته زه نه ورځم، زه ځم چېرته د مخابراتو وزارت په کابل کې هغوی ته زه خپل عریضه لیکم، خپل مکتوب لیکم چې زه غواړم په دغو برخه کې یو ډومین ثبت کړم. هغوی ما ته تعرفه راکوي، خپل نرخ ما نه اخلي، تقریبا $50 تېر کال و، $50 د ما نه اخلي، زه به هغه بانک ته ویلم. هغوی حتی په مخابراتو وزارت په خپل سیستم کې ځکه ایپ د دی مربوط کېږي، همدی دی چې دولت دی، هغوی د ما په نومه د 15 کال لپاره یا د یوه کال لپاره څنګه کوي ثبتوي. 15 کاله زه به دوی ته پیسې ورکړم، که مې پیسې ورنه کړلې ما ته ایمیل کوي چې دغه ډومین چې دی وخت نه تېر شوی دی، پیسې بېرته راستوي. لکه جواز چې وخت نه تېر شي، یو کار کې یو کورس لري، یو انسټال لري، یو بل فعالیت ترسره کوي، جواز یې وخت نه تېر شي بېرته بېنوی کوي که نه. دا تا هم تا ته مخابرات وزارت د نوم د 10 کالو لپاره درکړی و، بل شو ته یې نه ورکوي د نوم، تا دی خو ته باید پیسې ورکړې. .com هم داسې دی، تا ته بل چا ته یې نه ورکوي، په هغه وخت کې ورکوي چې تا بیخي پرېښوه چې زه دغه نوم ما نور نه دی پکار، زه د نوم پیسې نورې نه ورکوم. صحیح شوه؟ ثبت دیگه. دو ویبسایټونو ته به ورشئ، هر یو چې مناسب نرخ درته وایي یا تاسو مناسبه ګڼئ له هلته دې ثبت کړئ. ښه اوس نوم دې ثبت کړل، اوس باید دغه ویبسایټ ته یو هاست په کرایه ونیسئ، په اجاره ونیسئ. یعنې هغه ځای هاست څه شي ته ښیي؟ هاست هغه ځای چې تا د ویبسایټ ډاټا هلته ذخیره ده، کوربه ورته وایي په پښتو کې هاست که نه، انګلیسي ژبه انګلیسي کلمه ده. یعنی چې تا محتوا چې کومه د ویډیوګانو دي چې کومې دي هغه دا کمپنۍ چې ټول ډاټا سرورونه لري، تا ډاټا هلته ذخیره کړي تر څو یو څوک مثلا په امریکا کې دی، په لندن کې دی، هغه ویبسایټ ته ورځي، هغه شی دلته ولیدل شي. که چېرته دا چېرته ذخیره نه وي دا څرنګه ورته لاسرسی پیدا کړي. په ګوګل کې خو په یوټیوب کې خو چې دی هغه خپل یوټیوب ډاټا سنټرونه لري، ځمکې د لاندې جوړ کړي دي، ډېره پانګونه یې کړې ده، ډېر مصرف یې کړی دی. اما دغه ویبسایټونه چې دي، دغه شرکتونه چې دي، دوی هم پانګونه کړې ده، اما دوی خرڅوي، هغوی خپل ځان ته جوړ کړي دي، دوی خرڅوي چې کوم ویبسایټ ضرورت ورته لري فضا ته. ته به اوس د خپل ویبسایټ په دې ګویا چې د څومره فضا ته اړتیا لري. مخکې له دې چې د فضا اړتیا یې ته پیدا کوې، باید ویبسایټ د تخنیکي لحاظه ورته جوړ کړي چې څرنګه ویبسایټ ورته جوړ کړي، چېرته یې مینوګانې وي، څومره د کومه برخه ته خدمات وړاندې کوي. که چېرته تا خدمات ډېر د مقالې په برخه کې وي، مقالې ویډیوګانې جوړوي، ویبسایټ به داسې جوړوي چې خلک ته نقشه یې اسانوي، مقالې برخه ولري، د تاسو سره د اړیکې برخه ولري او نقشه ولري، د ثبت نام ځای باید ولري، که ونه لري خلک باید هلته آنلاین ورنیکنه وکړي چې تا په ویبسایټ کې ونه شي تللی. په کوم شکل سره باید لکه کورس چې جوړوي، یوه نقشه ورته لري که نه لري. ورته انجینر ته وایي چې دلته آشپزخانه ورکړه، دلته مهمانخانه ورکړه، دلته تشناب ورکړه، دلته دهلیز ورکړه. صحیح شوه؟ ویبسایټ کې به هم ته هغه څوک چې تا ته ویبسایټ جوړوي هغو ته یوه نقشه ورکوي، یو پلان به ورکوي چې دغه رقم شی د ما په کار دی، هغه دغه پلان مطابق ته څنګه کوي شی جوړوي. کله چې شی جوړ شو وروسته د هغې څخه تا معلومېږي چې څومره ډاټا زما په ویبسایټ کې ضرورت ده. په هماغه اندازه به ته لاړ شې چېرته دغه ویبسایټونو ته، هلته به هاست د دې لپاره واخلې. هاست به څنګه کوي ورته واخلې، د یوه کال لپاره یې اخلي، د یوې میاشتې لپاره اخلي، که 15 کال لپاره اخلي. ته به هلته هاست څنګه کوې اجاره ونیسئ.
کله چې ویب سایټ جوړ شولو بیا به هلته ته هغه ټوله ډاټا چې کومه ده ته اپلوډېږي په هماغه هاسټ کې او ویب سایټ دستي فعاله شولو. هر څوک چې تا د ویب سایټ آدرس ولري یا په ګوګل کې چې سرچ کړي چې چا تا په ویب سایټ کې وي ګوګل هغه ورته راولي. مثلا تېره ورځ مې ویب سایټ ته خو د سکالرشپ ډاټا ایپسې شه هغوی اول نوم ثبت کړو سکالرشپ ډاټا ایپ وزارت مخابرات ته راوړل د نوم یې ثبت کړل. اوس راغلم ویب سایټ یې ځان لپاره جوړ کړلو هغې ته یې ډاټا ور وصله مقالې لینکونه یې پکې کېښوله د بورسیون لینکونه یې پکې کېښولې ویډیوګانې یې پکې کېښولې مقالې یې پکې کېښولې تر څو خلک ورولي همالته صحیح شوه. اوس د دغه فضا لپاره دوی ځای اجاره کړی دی هاسټ یې ورته اخیستی دی تر څو هلته د شیانو ذخیره شي صحیح شو. فلسفه پوه شوې بیا لږ وروسته زه انټرنټ ته بسته کوم چې څرنګه عملا دا اخیستل کېږي او کوم رقم نرخونه لري بیا انټرنټ ته لږ وروسته نصب کړو بیا تاسو ته ښایي صحیح شوه. اوس به مخته راشو. ښه ویب سایټ د تخنیکي لحاظه موږ څرنګه جوړ کړو کومو ټکو ته باید پام وکړو هاسټ خو مو په اجاره ورته ونیولو نوم مو ثبت کړلو. اوس د تخنیکي لحاظه د ویب سایټ د نقشه چې کومه ده دا زه څرنګه تطبیق کړم لکه کور نقشه دوی لارې تاسو لرئ. دوی لارې یوه لاره دا ده چې تاسو خپله کوډینګ زده وي د صفر څخه تاسو یو ویب سایټ کوډ کړئ او ویب سایټ د ځان لپاره جوړ کړئ. خو د دې کار دپاره تاسو د کمپیوټر ساینس چې کومې ژبې دي هغه باید تاسو زده وي لکه HTML لکه PHP لکه C# لکه جاوا سکریپټ C++ هغه څوک راواخلئ چې تاسو زده کړئ. فرضاً تاسو هغه هم نه دي زده که دا دی چې نه دي زده ته به ځې اوس د یو کمپیوټر ساینس یو محصل یا یو شرکت چې دغه کار وړاندې کوي دا خدمتونه وړاندې کوي هغوی تا ته وایي چې زه ویب سایټ درته جوړوم هغه تا نقشې ته ګوري تا د ویب سایټ ځانګړتیاوو ته ګوري د هغو مطابق تا ته نرخ درکوي. څوک درته وایي چې $50,000 درته جوړوم څوک درته وایي چې په 2,00,000 افغانۍ درته جوړوم څوک درته وایي چې په 10,000 افغانۍ درته جوړوم. نظر ویب سایټ ته نظر کور ته خریدلو سره یو ساختماني انجینر تاسو نرخ درکوي که نه ویب سایټ هم په همدې شکل سره دی. ښه اوس دغه کمپیوټر ساینس محصل راځي تاسو لپاره ویب سایټ جوړوي یا شرکت راځي تاسو لپاره ویب سایټ جوړوي ویب سایټ تاسو ته په فلاش کې درکوي یا په ایمیل کې درکوي ویب سایټ به جوړ شي. وروسته به هغه تا چې هغه هاسټ ورته اخیستی دی هلته به څه کوئ ورته کوئ به یې. دویمه لاره څه ده؟ دویمه لاره دا ده چې ته خپله د ځان لپاره ویب سایټ جوړ کړې. کمپیوټر ساینس ژبې خو دې نه دي زده اما په ورډپریس کې wordpress.com یا wordpress چې دی هر ته کولی شي چې کوډینګ دې هم نه وي زده د کمپیوټر ساینس ژبې دې هم نه وي زده ته کولی شي د ځان لپاره ویب سایټ جوړ کړې. څرنګه وردپریس چې دی یو قالب یو پلیټفارم دی چې هلته تیار قالبونه د ویب سایټ لپاره لري. یعنې هر ډول لکه یو تیار کور چې ته جوړوې تیار کوټې چې وي هر څه تیار ورته راوړئ ضرورت نشته چې ته ټول شی سره پلستر کې سره جوړ کړي نه تیار شیان چې په بازار کې دي هغه راوړئ ورته اما دا تیار شیان چې دي وړیا دي فقط د تا باید وردپریس زده وي چې ته د ځان لپاره د قالب پکې تنظیم کې جوړ کړې ویب سایټ ترې جوړ کړې. لکه یو څوک چې په فوتوشاپ کې خپل عکس ډیزاین وي فوتوشاپ دی چې نه وي زده جوړولی شي عادي دغه د ورډ پروګرام دی چې نه وي زده د ورډ نشه چې پکې لیکي ته کولی شي یو کتاب ته فهرست یې جوړ کړي یا مقالې پکې ولیکي یا تنظیم کې ترتیب کړي زده کوئ به یې اورئ چې زده دې کړو د هغې څخه وروسته ته کولی شي کار کړې. فوتوشاپ هم داسې دی د ویډیو ډیزاینینګ پروګرامونه هم داسې دي کویک بک هم داسې دی ټول سافټویر هم داسې دي وردپریس هم داسې شکل سره دی. ته به اول هغه زده کوې لکه فوتوشاپ چې زده کوې یا به د هغې نه وروسته ویب سایټ کې جوړوې. دې زده کړه نظر تاسو ته تقریبا 10 ورځې 10 ورځې چې تاسو ته اختصاص کوئ ښه پکې راسېږئ او کولی شئ چې هم د ځان لپاره ویب سایټ جوړ کړئ هم د بل چا چې په کار وي هغه کولی شئ چې د هغو ته هم ویب سایټ جوړ کړئ. ښه کاروبار دی دا. دا اوس عادي ویب سایټ چې تاسو وغواړئ په کابل کې جوړ کړئ یا دلته په خوست کې تاسو پوښتنه وکړئ ورته وایئ چې ما داسې یو عادي ویب سایټ جوړ چې په کار دی چې په وردپریس کې ورته جوړ کړئ یا په جمله کې ورته جوړ کړئ هغه هم نرخ چې تاسو ته وایي 10,000 افغانۍ هغه هم نرخ او دا به څومره وخت تېروي 2 ورځې او 3 ورځې 2 ورځې او 3 ورځې ځکه ته خو وردپریس زده کړی دی مهارت زده کړی دی کوډینګ ته اړتیا نه لري کمپیوټر ساینس ژبې ته ډېر اسانه دی ډېر وګورئ فوتوشاپ سخت که اسانه چې کار پکې وکړئ هېڅ شی دی کړی دا هم داسې دی قالبونه ترتیبېږي تنظیمېږي او ډېر سخت کار نه غواړي. نو ته به د ځان لپاره په وردپریس کې څنګه کوې ویب سایټ جوړوې که ته غواړې چې جوړ مې کې خپله یو بل څوک چې وردپریس زده دی هغه ته به ته پیسې ورکوې تر څو تا د لپاره ویب سایټ جوړ کړي. خو بعضې شرکتونه تاسو ته څه وایي تاسو غلطي وي وایي موږ ویب سایټ د تاسو لپاره جوړوو په صفر څخه کوډ درته تطبیق کوو وایي
اما صفر څخه کټ کوي ډېر قیمت دی تاسو راوړي د صفر څخه کټ کې یو بکای د ورډپریس کې تاسو ته جوړوي څو ورځې وخت اختصاصي به تاسو ته چې موږ په صفر کې کټ لیکل کړی نه په هغه وخت به تاسو د صفر څخه کټ لیکل کوي د ویب سایټ لپاره چې هغه ډېر مهم ویب سایټ وي د امنیت دی لپاره مثلا از زبانګ دی وړي ځان لپاره ویب سایټ جوړ کړئ هغه د صفر څخه کولای شي کټ لیکل کوي ځکه د ورډپریس یو څه امنیت ډېر قوي نه دی حقیقت نسبتا هغه ویب سایټونو څخه چې هغه کې د دوه څخه کټ لیکل شوی وي هغه ته یو څه امنیت ضعیف دی د ورډپریس اما بیا هم داسې نه دي چې بیخي ضعیفه وي نسبتا هغه ویب سایټونو ته چې په هغه کې د صفر نه کټ لیکنه شوې ده هغو ته څنګه دی ورډپریس کمزوره دی د امنیت د لحاظه نو په هغه صورت کې چې تاسو یوه ډېره مهمه پروژه لرئ د بانک لپاره ویب سایټ جوړوئ د بل پروژې لپاره ویب سایټ جوړوئ بیا د صفر نه کټ لیکنه وکړئ اما دا نور ویب سایټونه چې دي په نړۍ کې چې څه دي په افغانستان کې چې څه دي ټول په ورډپریس کې جوړ شوي دي یا په جمله کې جوړ شوي دي ځکه حتی اسانه جوړېږي وړیا جوړېږي کم وخت غواړي په کم پیسو جوړېږي او ډېر امکانات لري فکوډینګ کې چې تا وغواړې یوه برخه یې جوړه کړې مثلا د مقالو برخه یې سره کوډینګ وکړو کې څو میاشتې نفر باید کوډ ولیکي دومره سخته راځي اما دا اسانه طور جوړه ده باید رای وړي حتی ځای پر ځای یعنی تاسو یو ویب سایټ وګورئ که ډېر مو خوښ شو مثلا یو ویب سایټ دی habibi.com مثال habibi.com که چیرې تاسو وغواړئ دا معلوم کړئ چې په دوی کې صرف نه کټ لیکنه شوې ده که په ورډپریس کې جوړ شوی دی دا ته ولیکئ /wp admin ولیکئ راته که چېرته ورډپریس علامه درته راغله wp او د لوګین ځای درته راغله چې پاسورډ ورته نو پوه شئ چې دا ویب سایټ چېرته جوړ دی دا ویب سایټ په ورډپریس کې جوړ دی که دا رانغلو نو یا یې صفر نه کټ لیکنه پکې شوې ده یا په جمله کې جوړ دی چېرته سرچ کړو څه شو مثلا دا چېرته سرچ کړو دا په کروم کې هغه ځای چې ته انټرنټ کې یو ویب سایټ چې پکې پلټې په کمپیوټر کې دی په موبایل کې مثلا google.com ته ورځې چېرته وایي چېرته سرچ کوي موبایل چې ته یو ادرس انټرنټ ادرس چېرته وایي ا د URL ځای نه وي URL هغه ته دغه ادرس وایي خو بیا که چېرې تاسو ډېر مثلا په نورو ځایونو کې کولی شئ تاسو یو بل چې ته دغه وظیفه ورسپارئ چې تاسو ته ویب سایټ جوړ کړي په ورډپریس کې په بهرنیو هېوادونو کې هم تاسو ته جوړوي نسبت افغانستان ته ارزانه مثلا په هند کې په آنلاین بڼه په ایران یا په نورو هېوادونو کې په 450,000 افغانۍ حتی تاسو ته قبولېږي خو بیا به تاسو ډاډه وئ چې آیا نفر چې زه پیسې ولېږم داسې نه وي چې راڅخه ویې تښتوي که چېرته هلته څوک تاسو لرئ بیا هغو ته فرمایش ورکړئ چې درته جوړ کړي بیا صحیح ده څه شوه خو اول باید خپل ویب سایټ ټول ضرورتونه لیست کړئ چې زه څرنګه ویب سایټ جوړوم کوم شیان باید وي کومې مقالې باید وي لیکنې ځای باید وي که نه څرنګه باید وي دا معلومات به ټولو نفر ته ورلیږي یا به خپله جوړوي که خپله جوړ کړي ورډپریس به ښه زده کوئ د کوډینګ طریقه خو ډېره سخته ده ځکه څوک ورته وخت غواړي ورډپریس به ښه زده کوئ بیا د هغې څخه وروسته یا کولی شئ ځان ته جوړ کړئ هم بل څه دا د تخنیکي لحاظه د ویب سایټ جوړول شوه صحیح شوه په ورډپریس کې په میلیونونو هغه پلاګینونه دي یعنې په ساده ته وایي د ویب سایټ پروژې صحیح شو که چېرته هلته تاسو کومه پروژه یعنې کوم پلاګین خوښ نه شو کولی شئ behance.com ته ورشئ هلته دیمونه ټمپلیټونه نقاشۍ د خپل ویب سایټ لپاره چې ښه ډیزاین پکې استفاده کوئ هم په وړو شکل سره هم په کلي شکل سره تاسو کولی شئ د behance.com هغه ټول څنګه کړئ ډاونلوډ کړئ بیا په خپل ویب سایټ چې کوم جوړ کړئ هلته انسټال کړئ behance.com ته تاسو ورځئ هلته ډېر تور جوړ شوي شیان پیدا کېږي تاسو کولی شئ چې خپل ویب سایټ ته په کتو سره یې هلته انسټال کړئ یو څه چې تاسو باید په خپل ویب سایټ پاملرنه ورته وکړئ هغه کوکیز دي کوکیز وګورئ په انګلیسي ژبه کې کلچو ته وایي په پښتو ژبه کې کوکیز بعضې ویب سایټونه ممکن تاسو لیدلي کله چې ور دننه کېږئ کله چې ور داخلېږئ تاسو ته وایي چې موږ د کوکیز پالیسي لرو تاسو آیا هغه اکسپټ کوئ که نه اکسپټ کوئ ډېر ویب سایټونه دي تاسو چا لیدلي دي چېرته ویب سایټ ته داخلېږئ یو سوال درنه کوي موږ د کوکیز پالیسي لرو تاسو اکسپټ کوئ که ډینای کوئ ردوئ که قبلوئ تاسو لیدلي دي چېرته تا لیدلي که دغه هدف څه شی مثلا BBC ویب سایټ ته کله ته ورځئ پښتو ته دایره ته یې مشهور ده حتی تا ته وایي چې موږ کوکیز پالیسي لرو کله چې ته هغه اکسپټ کړې څه شی پېښېږي یو په یو بل ویب سایټ کې چې اکسپټ کړې څه پېښېږي هلته تا تعقیبوي چې ته کله چې زموږ د ویب سایټ څخه ځې کومو ویب سایټونو ته ځې ټولو هغو ته معلومېږي او ویب سایټ منیجر چې 10 نفر نن غلي ما ویب سایټ ته
دا خبر لواسه د غوزو څخه تل د کوم وبسایټ کوم د غوزو نه بچي د غوزو نه بچي تللی هغه تاسو په کروم کې په موبایل د مرګار چې کوم دی حتی بعضی ډاټا انسټالوي هغه به تاسو څنګه کې څاري د غوږ وبسایټ لپاره ګټه کوي تاسو لپاره کوم تاوان نه لري لکه فقط هغه ته ډاټا د چې د نفر مو وبسایټ چې راغلو به کوم وبسایټ ته راغلو چې هغه خپل رقیبان پیدا کړي چې کوم وبسایټونه موږ رقیب دي صحیح لکه ته یو دکان لري چې ما دکان خلک را شکون دی کوم دکانداران ما رقیبان دي دا آنلاین باندې معلومیږي چې کله چې ما وبسایټ یو څوک راځي بیا کوم وبسایټ ته ورداخلي یعنی کوکیز تاسو کولی شئ خپل وبسایټ کې فعال کړئ تر څو تاسو معلوم شي چې ما وبسایټ ته چې څوک راغلی د هغې څخه وروسته کوم وبسایټ ته متوجه شوئ یعنی کوکیز برخه چې ده په خپل وبسایټ کې فعاله کړئ د دیني په برخه کې وبسایټ جوړ کړلو دیني مقالې محتوا تولیدوي د تا وبسایټ څخه وروسته خلک چیرته ځي معلوم شو باید خپل مخاطبین دې باید وڅاري تر څو هغه مطالعه کړي چې کمزوري نقطه دې پیدا کړي هغه په قوت باندې تبدیل کړي صحیح شوه دا خبره ټول په ورډپریس کې پیدا کړي ټول ډکومنټ کې د تایید کړي کال ټو اکشن باید خپل وبسایټ لپاره ولري یعنی یو عکس العمل هغه ته وبسایټ ته وکړي کله چې څوک تاسو وبسایټ د اول ځل لپاره درځي هغه 90% احتمال دی چې به تاسو وبسایټ ته نشي تاسو به څه کار کوئ تاسو به دا کار کوئ چې کله چې اول ځل تاسو وبسایټ ته څوک درغله هغه په یوه جایزه باندې په اتفاق باندې ونازوئ چې ته د ماته شماره راکړه ته د ماته موبایل راکړه ته دغه فورم ډکړه هغه ولې باید ډکه ولې باید وخت ضایع کړي ته باید هغو ته ووایې چې زه تا ته مثلا یو کتاب درلیږم تا ته یو سیمینار درلیږم تا ته هر ورځ ښې مقالې درلیږم تا هر ورځ د بورسیو نه خبروم تا د وظیفو نه خبروم متوجه یې تا خدمات په کومه برخه کې دي که وظیفه په برخه کې خو ورته وایي چې دا د ایمیل ولیکې چې تا هر ورځ د وظیفو نه خبر کړي 6000 نفر چې تا ته ایمیل ولیکي ته بیا هغه وظیفې لري چې 6000 نفر ته ورولېږي 6000 نفر ته ویبسایټ ته راشي ته ویبسایټ وویني دا معنا نه لري که تا ویډیو چې په یوټیوب کې 6000 کسان وګوري څومره پیسې کېږي هلته خو په ویبسایټ کې تو تبلیغات نه شریک کنه که راځي ته وکړه ته ویبسایټ څه لپاره جوړ کړی همدې هدف لپاره چې تا خلک ورته راولي ته راولي یو څه وایي ته پیدا کړي یو تبلیغات طریقه اداره یو بل لارې څخه یعنی کال ټو اکشن حتما باید تاسو په ویبسایټ کې وي که ګوګل دغه ویبسایټونه څرنګه جج کوي څرنګه قضاوت کوي څرنګه نمره ورکوي چې کوم باید اول راشي کوم باید دوم راشي کوم باید په شلمه صفحه کې راشي دومین فاکتورز ته یې هم ګوري چې په هر اندازه چې په یوه ویبسایټ کې ډېر ډومینونه ثبت وي هغې ته لوړه نمره ورکوي مثلا که چېرته زه یو ویبسایټ جوړ کړم habibi.com که چېرته څوک ووایي هم زما ویبسایټ ته راشي habibi.app که چېرته ووایي هغه هم زما ویبسایټ ته راشي که چېرته نقیب حبیبي څوک په انټرنیټ کې سرچ کړي هغه هم د یو ویبسایټ ته راشي یعنې یوه ویبسایټ ته چې ډېر ډومینونه ثبت شي هغه نسبتا ښه دی هغه ویبسایټ ته چې یو ډومین ثبت وي یو ویبسایټ ته موضوع باندې پوه شوئ یعنې څومره چې ډېر ډومینونه ډېر ورته واخلي ویبسایټ یو وي د هر طریقه ته مخاطب پیدا کولی شي ګوګل فکر کوي چې دا د خپل ویبسایټ ډېر ورته مهم دی دا طریقه نه غواړي مخاطبین ورته راولي همدارنګه رجسټریشن ایکسپایر هیسټري هغه ډومین چې تا راجسټر کړی دی ډومین هغه هاست چې تا اخیستی دی که چېرته د یوې میاشتې لپاره واخیستی ګوګل فکر کوي چې دا موقتي درته فعالیت ترسره کوي خلک خو په ګوګل کې سرچ کوي که نه یا په یاهو کې که چېرته د یوې میاشتې لپاره ثبت کړه نوم یا هاست د واخیستی ګوګل فکر کوي موقتي لپاره دی بېرته ځي اما که تا 15 کال لپاره نوم لیکنه هلته کړې وي هلته فکر کوي دا دایمي درته فعالیت ترسره کوي نمره لوړه درکوي که چېرته مثلا د استخارې لمونځ دی زه ویبسایټ لرم دا ملګری هم لري دم مقاله من اپلود کړله ما هم اپلود کړله یو نفر د روزي په ګوګل کې سرچ کوي چې د استخارې لمونځ طریقه ښایي دا اول ورته راځي که د ما اول ورته راځي ګوګل اوس درته پوهېږي چې کوم ویبسایټ معتبر دی دغو فاکټورو ته په کتلو سره هغه نمره ورکوي ټایټل پیج هغه عنوان دغو صفحې دغو مقالې لکه په یوټیوب کې ما چې درته چې د ویډیو لپاره عنوان باید څرنګه وټاکئ کانټنټ اند ایمیج هغه محتوا چې کومه ده څومره ده اوږده ده لویه ده کوم تصویرونه پکې استفاده شوي دي که نه خالي تصویرونه لري ده تصویر نه وي استفاده کړی ما تصویر استفاده کړی وي د طریقه په شکلي سره تصویر شکل سره هم ورته کړی وي ګوګل پوهېږي چې په دغو مقاله کې تصویرونه ویډیو ده ورسره نو ډېر زحمت یې ایستلی دا اول ورته راوله نو دې ته نفر ورغی ما ته راوله
مو پیسې وګټلې تبلیغ مو مخاطبونو ته ښکاره شو وګورئ د ټولو څه ته ورکوم باکلینکونه کله چې په مقاله کې تاسو هغه لینکونه د معتبرو ویب سایټونو مثلا تا یو دغه مقاله د عربي ژبې نه ژباړلې وه د استخارې عربي ژبه کې یو معتبر ویب سایټ و دونه د ژباړې د غول لینک کې ورسره ښه فکر کوم چې دا د معتبر ویب سایټونو سره اړیکه لري د هغه ویب سایټ هغه اول ترمیم خبر د خبر کړلو ښه منبع د ورسره کې لري د ورسره چې کوم مثلا واشنگتن پست معتبر ورسپارل شده څه شو ښه خبرونه نشي معتبر خبرونه مثال نشي اچھا څه د خبرې مثال د تاسو ته څه ده دغه لینک د ورسره کې چې دغه لینک مرخصه او ګوګل فکر کوي چې دا معتبر لینک ورسره کې حتما شي ده معتبر مقاله ده معتبر خبر ده معتبر سرچینه ده بل به چی باندې نو برابر کې بل په بانسورد باندې یعنی څومره وخت مخاطب دغه ویب سایټ کې تیر کړی دی چې ته ظرف کې تخوي وخت کم کې تیر کړی او یباده کې دومره مقاله رسکه تلې به ته تخوي مثلا لاس نفر ته تاسو ویب سایټ حواله ورسره لاس نفر ته څنګه وایره به ته لاړه اوس ګوګل فکر کوي چې څنګه لاس نفر دوه نفر ته دوه مقاله ته ورکړل ته ورته یعنی په دغه نه خپل وخت څه چارو بیا وګو مقاله ته باندې مرګ بیا چې دا ډیر نه ورخی دغه په ځای هغه بل څه کوي یعنی د دې ته موضوع چې کومه مقاله ده چې کوم دغه موضوع کې ده د استخارې لمس طریقه ده خلکو ډیر وخت کې تیر کړی دی هغه د لیټ کې بشیر راوړي وګورئ بلاګ پیجونه چې دا غوښنه کوي چې خلک په باندې سیکشن لري نو خلک کوي کانټنټ سایټونه چې د محتوا په وخت کې تقریبا 40 ټیپس ده باندې چې خلک کوي د خدمات سایټونه چې وګورئ چې خدمات دغه ډیر کم باندې چې وګورئ لازم ته درش پیشل کوي یعنی ډیر زیات دي خدمات کچره خدمات ویب سایټونو مثلا یو خدمت وړاندې کیږي لکه بانتون مثلا نفر ورزی کسی گیر به د مقاله شیعت سندر نکیدی یا مثلا هاست خرڅوي دومین خرڅوي مثال نه خدمات ویب سایټونه دي په هغه کې د بانسټ نمونه یعنی د پرواز کولو ترجمه کوي کده تختیدلو نرخ باونس ریت پارش درجه به پارش ورته وایي پارش په پښتو کې پرواز جبال کار کوم جبال ښه یعنی باونس باید تاسو د څوټ لوړ هر څومره چې باونس ریت یې حرکت کوي په پاتشي برای مثبت ده په یو پاڼه کې یو ویب سایټ کې یو به حق محتوا تبلیغ چې ته په سر کې راشي یو به تبلیغ کوي دوی لارې د تبلیغ لپاره چې ته پیسې ورکړي دوګه ته پیسې ورکړي چې مقاله څه کوي چې څه شوله دا موضوع یو سرچ انجن ایڈورټایزینګ دی یو ایڈورټایزینګ او ډیسټریبیوشن اند ډسپلی پلیټفارم دی یعنی د سرچ انجن ایڈورټایزینګ یعنی په سرچ انجن چې د ګوګل کنه ان د پلیټفارم ماشین ته به هغه تبلیغ ورکوي چې دا ګوګل ته وایي چې چیرې چا موبایل په ګوګل کې سرچ کړل په افغانستان کې کوم ویب سایټ باندې راشي اول خو هغه سوچنه ورته راځي چې کوم محتوا ته لټکړي مثلا زه یو ویب سایټ جوړم چې څنګه ښه موبایل واخلم مقاله جوړم څنګه ارزان موبایل واخلو څنګه با کیفیت موبایل واخلو کابل کې چیرته موبایلونه پیدا کیږي خوست کې چیرته موبایلونه پیدا کیږي مقاله جوړه اوس نفر چې سرچ کې دغه په ګوګل کې اما ویب سایټ اول ورته راځي خو یو نفر د مقاله نه ته د ویب سایټ محتوا ته غوړ هغه و چې باید په سر ورته راشي هغه ګوګل ته پیسې ورکوي وایي ما اول ورته راوړه هغه د پیسې تر نه غواړي مثلا په هر کلیک باندې نسبت مزایده ته فرق لري چې هر څومره ورکول کیږي مثلا دا ته وګورئ یو موضوع ده په ګوګل کې سرچ شوی دی باید حافظ یعنی د مرغانو قفسونه کرونا دا ته اوله نتیجه دومره درېمه وګورئ دا ته یې ډیلیټ کړي وینئ ایډورټایزمنټ یعنی دا ټول تبلیغ دی هغه ټول تبلیغ دی صحیح شه دا چې دوه نفرو محتوا تولید کړي دوه مقالې جوړې کړي دي مرغیو د کورونو په باره کې قفسونو په باره کې مقاله جوړه کړي چې څنګه قفس جوړ کړي څنګه باید واخلو کوم قفس موږ مده پر کړي په دوخت ته اول ورغله وګورئ خو دوه نفر پیسې ورکړي ایډي دي پیسې ورکړي ګوګل چې موږ اول ورته راوړل مثلا زه تاسو یو مثال درکړم افغانستان ته د بهر نه یو مېلمه راځي دا ته سرچوي چې هوټل ګول هوټل پیدا کړي شپې لاړ شي هلته شپه تېره کړي هوټل چې ګوګل کې سرچ کړي هغه ویب سایټونه ورته راځي چې د هوټل په برخه کې خدمتونه وړاندې کوي مقالې جوړې دي ویډیوګانې جوړې کړي صحیح ده خو بعضې ویب سایټونه چې ورته راځي چې هغه پیسې ورکوي مثلا کانټیننټال هوټل ورته راځي
ځکه یو توکن مثلا په $100 شي صحیح ده یو سیرونه هوټل ورته راځي یو توکن په $100 د 40 ساعتونو لپاره هغه ورته وایي چې ما اول ورته راوړل ځکه چې مو ویبسایټ خلک راشي مو مشتری د مو شي مو هوټل ته راشي ثبت نام وکړي سیرونه ورته وایي چې ښه ګوګل ورته وایي چې تاسو زه اول ورته راوړم څو پیسې کوم د هوټل په کلمه باندې کانټینټر ورته وایي چې زه $1 درکوم یو $2 درکوم سیرونه ورته وایي چې زه $15 درکوم هر چا چې لوړ نه پټه وي هغه اول ورته ویلي پوه شوې په سیستم باندې زه ګوګل ته وایم چې هر څه د استخارې مون سرچولو زه فقط $10 درکوم ما ویبسایټ ته راوړم تاسو دا پیسې ورکولی شئ ګوګل ته نه ورکوي وایي زما ته خو دومره نه تمامېږي چې ځئ نو هغه ویبسایټ ما اول تبلیغ ورته ویلي ته ورته وایي چې نه زه $15 ورکوم تا ځان درته ویلي هر کلمه چې د نرخ دی هغه په مساعده باندې اساس کیږي لکه یو قرارداد دا ته وګورئ نرخونه د ټولو قیمته نرخ ده په ګوګل کې په نړۍ کې انشورنس دی یعنی بیمه یو څه شی چې بیمه کیږي ته ځې د بیمې یو شرکت ته ته څومره پیسې هغه غواړي چې خپل ځان د بیمه کوي په $2000 نه ترې نه خلاصېږي چې موټر د بیمه کوي څومره بزنس چې بیمه کوي څومره پیسې تاسو نه اخلي خو دغه شرکت راځي ګوګل ته وایي چې زه په یوه کلیک $4.1 میلیون درکوم امو ویبسایټ د یو نفر راوستو ګوګل ته وایي امو ویبسایټ ته یو نفر راوړه چې انشورنس سرچ کړی دی امو ویبسایټ ته یو نفر راوړه زه $4.5 ته درکوم تقریبا $15,000 کېږي هغه ویبسایټ پوهېږي چې یو نفر چې ما ته راشي 10 نفر چې ما ته راشي زه $10,000 ګټه ترې نه کوم امو بیمې خدمتونه ښه دي امو دفتر ته راځي بیا امو بیمه یې حتما خوښېږي نو کوم دختر لوړ نرخ یې ورته ویلی بل دومره کنه چې د لونز یعنی قرضونه په نړۍ کې تاسو د وګورئ په افغانستان کې په سود چې دی خلک ډېر نه استفاده کوي حرام دی نو په نړۍ کې د سود معاملې ډېرې دي شرکتونه دي مالي بانکونه دي بانک ورته وایي چې هر څه چې په ګوګل کې سرچولو لونز زه تاسو څومره پیسې درکوم $4,000 لرم لوړ نرخ لري نور بانکونه که $200 په یو ځل ورکړي هغه بیا دوه ټیټ ورته راځي لونز که چا سرچ کړلو بانک ورته وایي زه قرضه ورکوم زه په یوه کلیک دومره پیسې درکوم مورګیج په کرایې د یوه کور اخیستل د یوه کور نیول د دوی نرخ څومره دی درېیمه درجه تقریبا $90 د ویبسایټ لپاره تاسو چې دغه هاسټینګ اخلئ که ورډپریس کې مو هاسټینګ ویبسایټ جوړ کړو د ورډپریس ویبسایټونو لپاره جدا هاست خرڅېږي ښه مغه د ورډپریس هاست ورته اخلئ او یو رقم کولی شئ تاسو جدا هاست ورته واخلئ مثلا د بېلګې په توګه تاسو ځئ یوه هوټل ته هلته جدا ځان لپاره یو اتاق نیسئ صحیح ده یو وایي چې نه دغه ته چې څوک دي زه همدلته کښېنم دغه یو نرخ ته چې جدا اتاقونه چې بل نرخ دی شیرډ هاسټینګ چې ته ونیسئ شیرډ هاسټینګ چې ته خپل ویبسایټ لپاره واخلئ ارزانه دی مشکل دغه دی چې چیپ دی ارزانه مشکل دا دی چې سلو وي ورو وي ډېر ویبسایټ مو زر نه لوډ کېږي وربار وي ځکه هلته ډېر خلک چې په هوټل کې وي ته پازوبېږې که نه پازوبېږې صحیح ده دا تام نور ویبسایټونه په دغو ځای کې هاسټ شوي دي ځکه تا خو شیر اخیستی دی ګډ اتاق چې ونیسئ چېرته تا خو شیر اخیستی دی د خپل ویبسایټ لپاره که په د نورو ویبسایټونو باندې بیروبار راشي تا په ویبسایټ باندې منفي اغېز کوي نو ته که په ارزانه پسې تا ویږي بیا دغه مشکل دی شیر هاسټینګ کولی شي واخلئ که چېرته د ویبسایټ خطګونو کم وي د اوله کولی شي شیر هاسټ ته واخلئ ارزانه دی صحیح ده اما که چېرته خاص فعالیت کوي یونیک فعالیت کوي محتوا مو ډېره وي مخاطبین مو ډېر وي بیا کولی شئ چې اختصاصي هاسټ ورته واخلئ دا بود د ویبسایټ طریقه د عوایدو لارې چارې چې موږ څرنګه نوم ورته راجستر کړو څرنګه ویبسایټ ورته جوړ کړو څرنګه تبلیغات ورته وکړو کوم سیستم یې څرنګه دی څرنګه محتوا ته نشر کړو او هاسټینګ څرنګه کړو یوه بله لاره د پیسو د پیدا کولو یا د عوایدو د لاسته راوړلو چې هغه بلاګینګ دی یعنې په بلاګینګ کې فعالیت ترسره کول یو نفر راځي وایي زه نه د ویبسایټ پیسې لرم نه د هاسټینګ پیسې لرم نه د ډومین پیسې لرم ځکه ما نو په کال کې $200-300 مصرفېږي په دې باندې هغه راځي هغه ویبلاګ جوړوي لکه په یوټیوب کې چې څوک چینل جوړوي ویبلاګ هم چې دی د ګوګل کمپنۍ مربوط بلاګر.com ویبسایټ دی
لکه فیسبوک چې پاڼه جوړوي، په انستاګرام کې چې پاڼه جوړوي، په یوټیوب کې چې چینل جوړوي، ته بلاګر کې ته ځان لپاره یو بلاګ جوړوي لکه ویب سایټ داسې وي ښه څنګه وي لکه ویب سایټ داسې د ویب سایټ ځانګړتیاوې لري خو فقط هغه انټرنیټي آدرس چې بدل کړي دغه د بلاګر کلمه وي شخصي ویب سایټ دومین نه درکوي شخصي د بلاګر کلمه دغه سره وي دا ته کله چې تاسو فعالیت پیل کړئ دلته تاسو د فعالیت هر څومره چې مقالې مو ډېرې ولیدل شي هر تبلیغات نشر کیږي دا ته کولی شي لکه ویب سایټ جوړ کړئ د بلاګ دې جوړ کړی دی فیصدي د عوایدو چې دا هغه لکه په یوټیوب کې چې فیصدي یوټیوب درنه اخلي دلته هم تونه فیصدي اخلي د پیسو فیصدي تونه اخلي خو ځای درکوي امکانات درکوي او تا مقالې چې هر څومره ولیدل شي په اطراف کې تبلیغات نشر کړي دغو طریقو ته پیسې راځي عوایدو ته که چېرته ښه لیکوال وي ښې ترجمې کړلی شي ښه فعالیت ترسره کولی شي ویبلاګ یې تاسو لپاره مناسب دی که نه شي کړلی په ویبلاګ کې فعالیت ما ترسره کوي صحیح ده خو زه ویبلاګ په یوه اندازه پیسې مصرف په ویب سایټ ورڅخه ښه راځي مخکې نه هم تېره ورځ تاسو ته وویل چې د ډومین او ویب سایټونو اخیستل او خرڅول په انټرنیټ کې یو له غټو کاروبارونو څخه دي چې تاسو یو ډومین چې جذاب نوم وي ښه نوم وي د خلکو په حافظه کې ښه وسپارل شي مشهور نوم وي مشهور نوم وي کمپیوټر یو مشهور نوم دی که نه موبایل مشهور نوم دی که نه اس ام اس مشهور نوم دی که نه پروجیکتور مشهور نوم دی که نه خو زه ټول په سر کې پروجیکتور ډاټ کام اس ام اس ډاټ کام کمپیوټر ډاټ کام موبایل ډاټ کام ته اوس دا سر ته کله په $100 په $10 په $8 په $9 دا ته اوس کولی شي خرڅ کړې دا خو ټول نیول شوي خو دې ته ورته نومونه مثال دا چې کولی شي خرڅ کړي نور ویب سایټونه هم شته فلیپ ډاټ کام کولی شي ورشي هلته حساب کړي په فلیپ ډاټ کام کې هم جوړ شوي ویب سایټونه خرڅېږي هم فقط ډومینونه خرڅېږي مثلا یو ویب سایټ دی 50,000 نفر هره میاشت ورته راځي عواید څومره دي مثلا $300 خرڅوي یې لکه څوک چې کور خرڅوي لکه کور چې خرڅوي وایي دا کور زه خرڅوم $300 میاشتې کارم لري هر څوک ښه دی اخلي که نه ویب سایټونه هم داسې دي ویب سایټونه دي تاور جوړ شوي تاور په عوایدو باندې راغلي په پیسو باندې راغلي یو نفر د ویب سایټونه جوړوي په عوایدو راغلي سي خرڅوي بل جوړوي بیا بل جوړوي بیا بل جوړوي همدا یې کار دی تاسو کولی شئ چې پوه شئ چې دغه ظرفیت ډېر دی دغه ویب سایټ مثلا ښه عواید دي تاسو کولی شئ واخلئ هم ډومین کولی شئ واخلئ هم ویب سایټ کولی شئ واخلئ خو اخیستل او خرڅول چې دي د ډومینو دغه وخت کې تاسو ته زه توصیه کوم چې د بازار نه ښه معلومات ولرئ په دغو برخه کې ښه خلاق ذهن ولرئ ښه نومونه پیدا کړئ جوړ شي کړئ بیا یې خرڅ کړئ لکه بعضې خلک چې د یو ښارګوټي کې فرصت وګوري چې دلته کورونه ارزانه دي ستا موبایل اوس قیمته کېږي هلته ځای نیسي بیا یې چې ښارګوټی مشهور شي بیا یې خرڅوي که نه دلته هم نومونه په همدې شکل سره نیول کېږي بیا خرڅېږي فلیپو ډاټ کام ته تاسو ورشئ هلته ویب سایټونه وګورئ او ډومینونه وګورئ چېرته یې باید سرچ کړئ نیمچپ ډاټ کام بلوهاز ډاټ کام او آیپیج ډاټ کام یا بله لاره د عوایدو چې د هغه آزادکاري یا په آزاده بڼه کار کول دي یا فریلنسینګ فریلنسینګ څرنګه ترسره کېږي وګورئ تاسو یو مهارت لرئ مثلا یو نفر د ښه ژباړه کولی شي په افغانستان کې پروژې نه ورته پیدا کېږي دی باید آنلاین پروژې ونیسي یو نفر دی په دیني برخه کې ښه مشوره ورکولی شي یو نفر دی په روانشناسۍ کې ښه مشوره ورکولی شي یو نفر دی په بزنس کې ښه مشوره ورکولی شي یو نفر د بزنس پلان کې جوړولی شي یو نفر د پروپوزل کې جوړولی شي یو نفر د بزنس موډل کې جوړولی شي یو نفر د مارکیټینګ پلان کې جوړولی شي خلاصه په یوه برخه کې دی پوهېږي یو کار ترسره کولی شي په افغانستان کې مثلا کارونه کم دي ښه دا اوس راځي چېرته فایور ډاټ کام فایور ډاټ کام کې اکاونټ د ځان لپاره جوړوي لکه فیسبوک کې چې اکاونټ جوړوي لکه په یو بل پاڼه کې چې اکاونټ جوړوي فایور ته راځي هلته اکاونټ جوړوي په فایور کې په میلیونونو او په زرګونو پروژې هره ورځ اعلانېږي په ټوله نړۍ کومه پروژه ته اخیستلی شي کومه پروژه ته ترسره کولی شي که وړتیاوې ولري مهارتونه ولري خو هلته ډېر کاروبارونه دي چې ته ترسره کولی شي یو په افغانستان کې پروژه به آنلاین اخلي یو نفر دی ویب سایټ جوړوي مثال ورډپریس د ښه زده دی دا کولی شي په آنلاین بڼه د پروژه واخلي هغو ته ویب سایټ جوړ کړي او دې ته پیسې راوړي فایور په دغه خاطر فایور ورته ویل کېږي چې دا وایي چې جوړ شو هر پروژه په $15 وه اوس چې د نرخونه ډېر کښتلي دي داسې کسان دي دلته تاسو به وګورئ چینلونه اکاونټونه یې سرچ کړئ چې هر یو د کال 10,000 20,000 $50,000 تر $1,00,000 پورې د عواید ګټي داسې پروژې ترسره کوي لکه چینل لکه د یوټیوب چینل چې خلک پیسې ګټي دا د دې خپل امن آزادکاري کو آزادکاري په دې معنا چې په آزاده باندې دا کار ترسره کوي یا پروژې شکل سره کار اخلي بیا هغه ترسره کوي هغه پیسې ورکوي دا کار ورته ترسره کوي اما په آنلاین باندې
ټول نړۍ پروژې ته لاس رسوي. یو نفر په جاپان کې یو بزنس لري، ویب سایټ په انګلیسي ژبه دی، دا غواړي چې په روسیه کې شای خرڅ کړي، ویب سایټ په روسي ژبه ته وژباړي. څوک دي چې انګلیسي روسي ژبه یې دواړه زده کړي؟ چې عربي کې ویل خو 15 شپږ خو به زده کړي، فقط پښتو خو څه نه کېږي. دا پروژه ته کول شي په آنلاین بڼه واخلي. انګلیسي نه ویب سایټ چې ته وړل عربي ژبه ته هم د انګلیسي زده ده هم د عربي زده ده. یو نفر د ویب سایټ لري، مقالې دي پکې ټول په انګلیسي ژبه، دا غواړي چې همدغه مقالې په عربي ژبه وژباړي تر څو عرب هم ورته ورشي دغه ویب سایټ ته د دغه محتوا څخه خوند واخلي، مطالعه کړي. د دوی په نور هم د ویب سایټ جوړ کړي. دا څنګه دغه باید وژباړي؟ موضوع د باندې داسې پروژه د لومړی ته مثلا په حدیث کې خپل د حدیث بیکګراوند ما ښه جوړ کړ چې د حدیث په برخه کې زه د انګلیسي نه په عربي ښه ژباړه کړلی شم. ټول ویب سایټ پروژه ته کولی شي ونیسئ. ودې نیوله ښه قیمت، حتی خو نرخونه لوړ دي، د اروپا نرخونه دي، د امریکا نرخونه دي. ته د افغانستان نرخ نه ورته وایې، دا ته خو یو ورق په $2 په $2 وي په انګلیسي مثال، حتی $15 $10 $15 دومره لوړ نرخونه دي. ته د هغو نرخ ته په افغانستان کې ته ورته وایې، لږ ټیټ ورته وایې، ټولې پروژې ته اخیستلی شي. دا خو مثال درکړو، دې ته ورته دومره کټګورۍ دي چې په حتما یوې ته نه یوې ته برابرېږي. په عملي بڼه کې دا خبره نشم درته راخلاصولی fiverr.com او upwork.com چې وخت یو څه ډېر غواړي، نو نن ورځ وخت کم، نن ورځ باید داسې باشي. صحیح شوه؟ بیا تاسو خپله د ټول مطالعه کې وګورئ، ټول هر یو ویب سایټ ور داخل شي، کټګورۍ وګورئ. صحیح ده. وګورئ بله لاره دا وایي چې د افیلیټ مارکیټینګ یا په خرڅلاو کې همکاري کول دي. افیلیټ مارکیټینګ داسې ده چې تاسو په یو ویب سایټ کې هغه ویب سایټ چې هغه محصولات خرڅوي یا جنسونه خرڅوي هغه ځای د افیلیټ اکاونټ جوړوئ، بیا هغوی تاسو ته لینکونه درکوي. هغه لینکونه به تاسو څنګه کوئ؟ شیر کوئ د خپلو مخاطبینو سره. په صورت کې تاسو کولی شئ د افیلیټ مارکیټینګ له لارې پیسې پیدا کړئ چې تاسو مخاطبین ډېر ولرئ، محتوا به ډېره تولید کړئ. مثلا 10 بلاګونه لرئ، بلاګونه څه شي په غوره کې د بلاګونه جوړ کړي دي د په دیني برخه کې. اوس یو کمپنۍ دا قلم قرآن کریمونه څنګه کې هدیه کوي. صحیح شوه؟ ته ورځې هغو ته وایي چې زه د قلم قرآن کریمونه زه تاسو ته خلکو باندې هدیه کوم. صحیح شوه؟ هغوی تاسو ته فیصدي درکوي په دې کار باندې. ته ځې د یو مقاله دې لیکلې ده، هلته لاندې لږ وسایګي چې قلم قرآن کریمونه هر څه چې کلیک وکړو لاړو قلم قرآن کریمونه واخیستل، هغه کمپنۍ ته فیصدي درکوي. یو ډول هغه موبایل یې واخیستلو، یو تا د مثلا د زراعت په برخه کې محتوا تولید کړی وه، یو زراعتي شی واخیستل، یو فیشن په برخه کې محتوا تولید د فیشني شی واخیستل، یو واسکټ یې واخیستل، یو کورتۍ یې واخیستله، یو فیصدي تا ته درکول کېږي. اوس مثلا ته 500,000 نفر تا سره دي په بلاګو کې دی یا په فیسبوک کې دی، د دوی نه فرضاً چې 100 نفر لاړ شي، 50 نفر لاړ شي، ډېر پیسې تاسو ته پاتې کېږي. خو هغه څوک باید دا وکړي چې مخاطبین ډېر ولري، د اول سره یو څه ستونزمنه ده. ښه د وګورئ په انټرنېټ کې د پیسو ګټلو لپاره ډېرې لارې دي، ډېرې لارې. ما هغه تاسو ته بیان کړلې چې هغه تاسو ارزښت پکې رامنځته کوئ. اوس دلته خلک دي د ګیم طریقه هم پیسې ګټي، اما زه ګیم تاسو ته نه وړاندیزوم، ځکه ګیم ته کې ارزښت نه رامنځته کوي ټولنې ته. صحیح شوه؟ په فارکس بازار کې فارکس بازار نوم به تاسو اورېدلی وي، حتی هم فعالیت ترسره کوي. یورو ډالر ته تبدیل کړه، ډالر یورو ته تبدیل کړه، خو یو څه ریسک لري هغه بازارونه، ښه یو اندازه ریسک لري، خطر لري. تاسو باید په بازار کې پوه وئ، اوس نه څخه فعالیت وکړئ. هغه زه تاسو ته نن ډېر وړاندیزوم، ځکه چې تاسو یو ارزښت حتی نه رامنځته کوئ. دغه کاروبارونه چې دي هغه چې دي تاسو یو ارزښت ورته ورکوئ، د ارزښت مقابل کې ته پیسې ګټئ. صحیح ده؟ ارزښت ورته وړاندې کړو، د هغو مقابل کې ته پیسې ګټئ. نو داسې یو کاروبار شروع کړئ چې هغه تاسو لپاره مناسب وي. که المازون وي، که هغه یوټیوب کې کار وي، که هغه فریلنسینګ فعالیت ترسره کوي، که هغه د ځان لپاره یو ویب سایټ جوړوي، که هغه پاڼې جوړوي، که هغه په یوټیوب کې فعالیت کوي، که انسټاګرام وي، که فورکس وي، د سټاک مارکیټ چې په افغانستان کې د ورلډ بازارونه دي، حتی په نړۍ کې ډېر ډولونه د سټاک مارکیټ ترسره کوي چې افغانستان یو څه ستونزمنه ده چې حتی د ورلډ بازار کې خلک سهمونه اخلي او خرڅوي، ډېر غټ آنلاین کاروبار دی. او په کریپټو کرنسي کې، ډیجیټل کرنسي کې خلکو پانګونه کوي. نوم به مې اورېدلی د بیټکوین په 2009 کال کې په $1 وه، اوس 17,000 قیمت لري یو بیټکوین. یعنې په هغه وخت کې که چېرې تاسو $1 پانګونه کړې اوس $1,000 کېدله. دا تقریبا $15,000 په ریورس ده. نورې ډیجیټل پیسې دي، هغه مالي پوهې ته اړتیا لري، ډېرې مطالعې ته اړتیا لري، فقط چې تاسو د هغو فرصتونو څخه خبر شئ او استفاده ورڅخه وکړئ، یعنې ارامه کښېنه دی. هدف د موږ د ټرېننګ همدغه و.